سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور کمنټ کړی د پوښتنه کړې دی، وایي چې ما په افغانستان کې لابراتوار ویلی دی او آیا زه کولی شم چې دلته نور درس هم ووایم؟ آیا زه خپل سرټیفیکیټونه دلته راوړم او که نه، راویې غواړم او که نه؟ زه په دې پوښتنه په دې کمنټ باندې ډېر زیات حیران شوم او د هغې وجه دا ده چې یو کس داسې پوښتنه کوي چې آیا زه خپل تحصیلي اسناد دلته راوړم او که رانه وړم، دلته یې وښیم او که ونه ښیم. دا زما لپاره ډېره د حیرانتیا خبره وه او ځکه مې دا کمنټ راواخیستو. وروره، بالکل یې راوړه، باید یې راوړې. تا درس ویلی، هلته یې لابراتوار ویلی دی، ته دغه درسونه، دغه سرټیفیکیټونه هغه ځای دلته راوړه، ته یې دلته تصدیقولی شي. په هغه درسونو، په هغه سرټیفیکیټ باندې ته دلته راسن کار هم شروع کولی شي، لږ ژبه ورسره زده کړه. او که چېرې ته غواړې چې نور هم ته په لیبارټري کې نور درسونه هم ووایې، ته مخکې لاړ شي، نو ته نور درس هم ویلی شي. د خپلو اسنادو دلته ته ایکولنسي سرټیفیکیټ اخیستلی شي. هر کله چې ایکولنسي واخیسته، هغې نه بعد ته بیا کولی شي، که چېرې ته هلته په افغانستان کې لیسانس کچه پورې درس ویلی نو ته دلته کولی شي چې ماسټرز دپاره لاړ شي. یا ته که ژبه زده کړې نو ته دې سره دغه سرټیفیکیټ دلته تصدیق کړي او هغې نه بعد ته دلته پرې راسن کار شروع کولی شي. نو خپل اسناد دې حتما راوړه، بالکل یې راوړه. دې کې هېڅ د پوښتنې ضرورت نشته دی. لکه څنګه چې ما ویډیو په سر کې ویلې چې زما لپاره دا د حیرانتیا خبره ده، ته باید داسې پوښتنه هېڅ وخت ونه کړې. ستا چې کوم تحصیلي اسناد دي، ته هغه حتما دلته راوړه. ستا هلته راتلونکی دی، ستا هلته ژوند دی. ته باید ځان ته په هغه خپل فیلډ کې چې په کوم فیلډ کې تا درس ویلی، هغه کې ته ځان ته باید کار پیدا کړي، په هغې کې مخکې لاړ شي. تا 4 کاله یا 3 کاله یا 2 کاله ته هغه درس ویلی، هغه اوس ته ضایع کول غواړې؟ ته بیا دلته د صفر نه شروع کول غواړې؟ نو ته حتما خپل هغه سرټیفیکیټونه، ډیپلوم، هر څه چې تا ویلي هغه دلته راوړه او ته هماغه خپل فیلډ دلته مخکې وړلی شي. په هغې کې ته دلته پرمختګ کولی شي، په هغې کې ته دلته کار کولی شي، په هغې کې ته درس ویلی شي. نو حتما د هغه سرټیفیکیټونه راوغواړه او ته هماغه کوم فیلډ چې تا هلته ویلی هماغه دلته تعقیب کړه. بالکل یې راوغواړه. مننه ملګرو. که کوم ورور پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه دلته کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب در کوم. په مخامخ